السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو د سوالو جوابونه درکوم. په دغه ویډیو کې ما تقریبا 10 هغه مین سوالونه راوځه کړي دي کوم چې له ما څخه ډیرو کسانو کړي ولو. نو ملګرو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که تاسو بله کومه پوښتنه لرئ نو تاسو سمپل په کومنټ کې #ask رحیم ولیکئ او بیا له ما څخه پوښتنه وکړئ. نو انشاءالله ډیر زر به زه بیا تاسو ته په هغو پوښتنو باندې هم بله ویډیو جوړه کړم. نو نور وخت نه اخلم ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو اوله پوښتنه دانش نیازي کړې ده. هغه وایي د فیسبوک نوم څنګه له 8 ورځو څخه مخکې ور چینج کړو. نو ګوره ملګرو، فیسبوک تاسو ته یو چانس درکوي، یوه موقع درکوي ستاسو په 8 ورځو کې دننه د فیسبوک د آیډي نوم یو وارې وربدلولی سئ. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بیا د فیسبوک د آیډي نوم بدل کړئ نو بیا به تاسو 8 ورځې انتظار ورته کوئ. نو ګوره ملګرو 8 ورځې خو بیخي زیاتې دي. نو آیا تاسو تر 8 ورځو مخکې د فیسبوک آیډي نوم بدلولی سئ؟ بالکل یې بدلولی سئ. یو وارې نه، 2 وارې نه، 10 وارې نه، 20 وارې هم بدلولی سئ. نو انشاءالله ډېر زر به زه تاسو ته ویډیو په جوړه کړم چې موږ څنګه تر 8 ورځو مخته د فیسبوک د آیډي نوم بدل کړو. نو دویمه پوښتنه نوررحمان کړې ده. هغه وایي ورور جانه داسې اپلیکیشن راته وښیه چې په فیسبوک پیج کې کرکټ لایو کړم. دی وایي زه غواړم چې په فیسبوک پیج کې د کرکټ میچونه لایو ورکړم. نو ملګرو تاسو به هم په فیسبوک کې دا رقم ډېر پیجونه لیدلي وي. نو کله چې کرکټ میچونه لایو شروع وي نو دی هغه په خپل پیج باندې لایو ورکړی وي. نو تاسو دغه رقم د کرکټ میچونه لایو په خپل فیسبوک پیج باندې ورکولی سئ، په خپل فیسبوک آیډي باندې ورکولی سئ. نو دې لپاره به ملګرو تاسو یا AZ سکرین اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ په موبایل کې یا به ډو ریکارډر اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو د دغو دواړو اپلیکیشنانو په ذریعه سره تاسو د کرکټ لایو میچونه په خپل پیج باندې ورکولی سئ او په خپل آیډي باندې ورکولی سئ. نو ډېر اسانه ده، تاسو یې را ډاونلوډ کړئ، په خپله هم سر په خلاصېږي. که مو سر نسو په خلاص نو بیا سمپله ماته په کومنټ کې ولیکئ، بیا به زه تاسو ته ویډیو په جوړه کړم. او دریمه پوښتنه بیا انټرسټینګ ویډیوز کړې ده. د وی سلام استاده، زما په ګوګل کروم کې IDM ایکسټنشن انیبل هم دی او بیا هم پرې IDM لیبل نه راځي. پلیز سولز مای پرابلم. نو دی وایي ما په کمپیوټر کې انټرنیټ ډاونلوډ منیجر انسټال کړی ده، خو بیا هم زه کله په انټرنیټ کې په یوټیوب کې یا بل ځای کومه ویډیو ګورم نو له هغې ویډیو سره د ډاونلوډ اپشن نه راځي، زه هغه ویډیو را ډاونلوډ کړم. نو سمپله به ته به یو کار وکړې، دا کوم IDM تاسو انسټال کړی ده دغه IDM به بیرته ان انسټال کړې. نو بیا به ته نوی ورژن IDM را ډاونلوډ کړې، یا به یې له ګیټ ان ټو PC ویبسایټ سره ډاونلوډ کړې یا یې له سدیم PC سره ډاونلوډ کړه. دویم وارې نوی ورژن د IDM انسټال کړه. نو بیا چې هر ځای ته ویډیو ګورئ له هغه سره به د ډاونلوډ اپشن راځي او ستاسې مسله به حل شي. او بله پوښتنه بیا کریم خان کړې ده. دی وایي موږ څنګه کولی شو چې 15,000 ملګري ولاړو نو په فیسبوک کې ملګري اضافه کړو. دی وایي موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې ملګري تر 15,000 زیات کړو، یعنې تر 15,000 اضافه کړو. نو ګوره ملګرو په فیسبوک کې تاسو خالي 15,000 ملګري جوړولی سئ، تر 15,000 زیات نسئ جوړولی. نو دې لپاره به ملګرو تاسو یو بل کار کوئ، یو اپشن دی د فالوورز په نامه باندې، هغه به په خپل فیسبوک اکاونټ کې انیبل کړئ، آن دې کړئ. نو بیا کله هم ستاسو 15,000 ملګري پرسي نو بیا خلک تاسو فالو کوي. فالو هم دی د ملګرو لکه فرینډز، بیا هر څه تصویر هر پوسټ تاسو په خپل آیډي کې وکړئ نو بیا به هغه کسانو ته هغه پوسټ ورځي. نو دې لپاره به ملګرو دې سټینګ کولو لپاره به تاسو لاړ سئ فیسبوک ته، فیسبوک به خلاص کړئ، بیا به د فیسبوک سټینګ ته ولاړ سئ، په دې 3 لاینه به کلیک وکړئ، لاندې به ولاړ سئ د فیسبوک سټینګ ته. نو ملګرو کله چې تاسو د فیسبوک سټینګ خلاص کړئ لاندې به یو اپشن د پبلیک پوسټ په نامه باندې دغه اپشن به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپشن خلاص کړئ ګوره وایي هو کین فالو می، دغه به په فرینډز باندې ستاسو په آیډي کې صحیح نشان لګېدلی وي. تاسو به سمپله په دغه پبلیک باندې صحیح نشان ولګوئ. کله چې تاسو په پبلیک باندې صحیح نشان ولګوئ نو فالوورز اپشن ستاسو په فیسبوک اکاونټ کې به آن سي. بیا کله هم ستاسو د فیسبوک آیډي ملګري 15,000 ته ورسېږي نو له هغه بعده به ستاسو آیډي خلک په فیسبوک کې فالو کوي. او بله پوښتنه بیا عمران SRK کړې ده. د سلام وروره، له ما نه د ایمیل پاسورډ هېر شوی، څنګه کولی شو چې خپل ایمیل لاسته راوړو؟ نو ملګرو دا خو ډېر اسانه ده، په دې باندې ما مخته هم یوه ویډیو جوړه کړې ده، نو تاسو زما هغه ویډیو کتلی سئ. ډېر اسانه ده، خالي به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، په هغه براوزر کې به gmail.com ته ولاړ سئ، هلته به سمپل خپل یوزر نیم ورکړئ، یوزر نیم سیم ورکړئ، لاندې به ورته لیکلی فارګاټ پاسورډ، په هغه فارګاټ پاسورډ به کلیک وکړئ. نو بیا په کوم نمبر ستاسو جیمیل جوړ کړی و هغه نمبرو ته به یو کوچنی کوډ ولاړ سي، شپږ عدده کوډ به ولاړ سي، هغه کوډ چې هلته تاسو کې وي نو تاسو ته به جیمیل خلاص سي. نوی پاسورډ درڅ غواړئ، نوی پاسورډ ورکړئ نو تاسو ته به جیمیل خلاص سي. او بله پوښتنه بیا مومن خان کړې ده.
هغه وروره کومنټونه او میسجونه مې چا بند کړي لیست طریقه یې راته راوښیه په ډېر غټ مشکل ورسره ګیر یم مننه ملګرو که چیرې په فیسبوک کې ستاسو د آی ډي کومنټونه لایکونه دا شان بند شوي نو تاسو مه پریشانه کیږئ دا صرف د 15 ورځو لپاره وي نو داسې کله تاسو په فیسبوک کې یو غلط کار وکړئ یعنې په یو ورځ باندې ډېر ګروپان جوین کړئ یا د هر چا په تصویرونو باندې پالتو پالتو کومنټونه وکړئ نو بیا فیسبوک والا ستاسو دا کوم کومنټونه لایکونه چې دي دا د 15 ورځو لپاره بند کړي نو 15 ورځې بعد دا په خپله بیرته خلاصېږي دا دونه مثلا نه ده او بل پوښتنه بیا ټکنالوژي زده کړه کړې ده هغه وروره دا د ویډیو تمنیل څنګه جوړولی سي وروره موږ ته یې هم راوښیه دی وایي د ویډیو تمنیلان څنګه جوړېږي دا موږ ته هم راوښیه نو ګوره ملګرو دا د ما د ویډیو کوم تمنیلان چې دا زه په ایډا فوټوشاپ کې جوړوم نو ما تاسو ته نن ماښام په کمیونټي ټیپ کې یو پوښتنه کړې وه چې تاسو غواړئ چې زه د ایډا فوټوشاپ کورس تاسو ته جوړ کړم نو تقریبا زیاتو کسانو ما ته هو لیکلی و چې و ته په دې باندې کورس جوړ کړه ویډیوګانې په جوړې کړه نو انشاءالله زه به تاسو ته ډېر زر د ایډا فوټوشاپ کورس راوړم چې زه به تاسو ته A to Z ټول شان په ایډا فوټوشاپ کې در وښیم تمنیلان وغیره ټول به در وښیم او بل پوښتنه بیا پښتو ټکنالوژي چینل کړې ده هغه وایي سلام رحیم لالا داسې طریقه راته وښیه چې په موبایل کې خپل ټول ملګري یوه ګروپ یا یوه صفحې ته انوایټ کړو نو په دې باندې ما مخته هم ویډیو جوړه کړې ده چې موږ څنګه کولی سو په یوه کلیک باندې خپل ټول ملګري ګروپ ته ایډ کړو یا یو پیج ته انوایټ کړو نو تاسې زما هغه زړې ویډیوګانې کتلی سئ او بل پوښتنه بیا پښتون مسافر کړې ده هغه وروره ډېره مننه څنګه کولی شو چې د فیسبوک لایکونه زیات کړو خو زموږ آی ډي ډیسیبل نشي مننه د جواب په هیله ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې فیسبوک کې اټو لایکر استعمال کړئ خو ستاسو د فیسبوک آی ډي بنده نه سي نو دې لپاره ملګرو تاسو خالي یو لایکر استعمال کړئ که هر لایکر استعمالوئ خو یو دانه استعمال کړئ بل یو مه استعمالوئ مثال اوس تاسو یو لایکر استعمالوئ بس هغه یو لایکر استعمال کړئ بل مه استعمالوئ که چیرې تاسو 2-3 استعمال کړئ نو بیا ستاسو آی ډي ته ډېره زیاته خطره ده چې ستاسو هغه آی ډي دې بنده سي خو ملګرو ما تاسو ته طریقه در ښوولې ده چې موږ څنګه کولی شو چې هغه بند آی ډي خلاصه کړو کله تاسو اټو لایکر استعمال کړئ ملګرو بیا تاسو آی ډي بنده سي نو په هغې باندې ما یوه ویډیو جوړ کړی چې موږ څنګه کولی شو چې هغه بنده آی ډي خلاصه کړو نو تاسو ما هغه ویډیو هم کتلی شئ او اخري پوښتنه بیا طاهر زمان کړې ده هغه وایي وروره کرپټ ایس ډي کارډ ټیک کیدی شي شکریه وروره بلکل ملګرو تاسو خراب میمور کارډونه خراب یوز بیانې بلکل سمولی سئ نو په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده تاسو زما هغه ویډیو وګورئ چې موږ څنګه کولی شو چې خراب میمور کارډونه او خراب یوز بیانې سمې کړو نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ که تاسو کومه بله پوښتنه لرئ نو تاسو سمپله په کومنټ کې هیش آسک رحیم ولیکئ او له ما چې هغه پوښتنه وکړئ نو انشاءالله ډېر زر به بیا زه په هغو پوښتنو باندې تاسو ته یوه بله دغه رقم ویډیو جوړه کړمه نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان